السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې وئ. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته چې ډېرو ملګرو ډېرو خلکو د یحیی په نوم باندې یحیی ماشوم چې کوم دی د په نوم باندې فیک اکاونټونه جوړ کړي دي. خلکو نه ډیمانډ کوي چې موږ دومره پیسې راولګوي. زه والد صاحب یم چې ویډیوز کړې وه چې یو داسې ریسک ولري چې هغه یحیی ماشوم پسې لاندې کوهي له راسي ورکوځي او پکې راخېږي. نو د هغوی نمبر یې شو کړی خو هغوی نه بیا خلکو د روپو ډیمانډ کړی او 10,000 روپۍ چې کوم دی د هغوی نه یې والوي. نوره بقایا کیسه ورته حاجي صاحب وکړي. ډېره مننه حکمت جان، ستاسو د ټیم یو جان مننه. څنګه حکمت جان ویل بالکل دا د اکویټې مجید خان مونږ سره رابطه کې و. هغه دا تکلیف محسوسولو چې یاره د بچی مونږ بغیر مشینګرۍ نه راوباسو په رسۍ باندې. بیا هغه پروګرام یې له مونږ ریکارډ کړو، مونږ شیر کړو. بیا هغه ما ته کلونه وکړل چې یاره ما سره خو یو ګیم وشو. څنګه ګیم وشو؟ ګیم داسې و چې یاره د هغه والد نوم یې استعمال کړو، نوم نه خو وویل چې یاره زه پلار یم د یحیی ماشوم او مونږ ته د پیسو ضرورت دی. پیسو ضرورت څنګه چې یاره مونږ مزدوران راوستي، مونږ کار شروع کړی. نو هغه بس درد لري، تکلیف یار سړي سره احساس وي. نو هغه ویله یو نه بل نه خو 6,000 روپۍ ویله راولګېلې چې 6,000 روپۍ کسانو ته یې ولګولو. هغه ته یې وویل چې یاره تاسو به هم راځئ او دا ټیم کې به ځان شریکوئ چې کم دا کار شروع دی، دا کې تاسو ضرورت دی ډېر زیات، دا به تاسو راوباسئ. نو هغوی ته چې بالکل مونږ سم دا درد دی، دا احساس دی، مونږ به درځو، په خپله خرچه ورځو، نه پیسې الو نه شی. خو مونږ به دا کم ماشوم دی دا ریکور کوو، انشاءالله مونږ به درځو. هغه پیسې دونه وولې. بیا هغو ته یې ویل چې یاره تاسو ته اوس ضرورت نشته، یو 10 منټه بعد یې بیا ورته کال کړی. نو هغه پیسې دو ته په چل طریقه کې وولې. ویل ته چې تاسو ته اوس ضرورت نشته. څنګه ضرورت نشته؟ وي چې چین نه کسان راغلل او رسۍ راوړي، بس هغه یې راوباسي. نو دغسې فراډونه، دغسې ګیمونه شروع وي د یحیی ماشوم په نوم باندې. دا د یحیی د والد صاحب بدنامي کوي، هغه د علاقې د هغه د څومره مشران دي، دا خو زموږ د ټولو بدنامي ځکه چې پښتانه باړه جام دا ټول مونږ چې څومره وایو پښتانه یو خلک یو. نو دا بدنامي د کویټې هغه مسافر ریسکو والا مجید خان ټایګر چې کوم ګروپ ته ډېر رسېدلي خلک دي، پښتانه خلک دي، محنت کشه یي. خو هغو حوصله وبېلله، حوصله یې مثال داسې چې یاره مونږ نه دغسې وانې وکړې نو دا نه یي په کار. بیا مزید مونږ هغه ورځ شپه باندې هم لاړو عالمګودر چې کم یحیی ماشوم باندې کار شروع یې. هغه ویل چې یاره مزدورانو دا خبره وکړه چې یو کس راغلی چې 1.5 لاک روپۍ ما یحیی والد صاحب ته رالېږلي. نو هغه ویل چې یحیی ماشوم خو پلار نه اکاونټ شته، نه جیسکې شته، نه نور داسې څه کیسه شته. خو دا مثال ډېر پکې فراډیان دي، ډېر دوکهباز دي. دا د نه الله نه یېرېږي، نه الله رسول نه یېرېږي. دا بې خونده خلک دي. دا ونه ولې جوماتونو نه دې پیسې وایي، دغسې واقعو کې دوی پیسې وایي. نو الله دې رحم وکړي، الله یې ورته هدایت وکړي. که هدایت یې په نصیب نه وي خو بس خولې نه مې ډېر څه راځي حکمت جانه، خو نور به څه نه وایو. الله دې رحم وکړي او دغسې خلکو نه ځان ساتئ. دا فراډ دا دوکه یې مه کوئ ځکه چې نن هغه تکلیف کوي، درد کوي، د خپل بچي وي، د خپل دغسې تکلیف وکړي رسي. نو څه ده دا پیسې دی څنګه ازموي؟ نو حکمت جانه بس دغسې نه وي پکار چې څوک هم دا کوي، دا ظلم کوي، زیاتی کوي، د چا په دوکه، د چا په فراډ باندې چا نه پیسې ووال. دا ډېر ظلم دی. خو بس الله یې دغو ته هدایت وکړي. زه به دا ووایم بس پیغام میسیج خپل منځ کې مینه محبت کوئ، چا پسې خبرې مه کوئ، غیبتونه مه کوئ، خپل مونځ اودس کوئ. نو انشاءالله دا مینه دا چې څنګه د یحیی په ماشوم باندې ټولو مینه پښتنو ښکاره کړه، دغسې برقرار راسره ساتئ او د یو بل ډېر عزت او خیال ساتئ. ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ. ډېره مننه حاجي صاحب، ستاسو هم د ټیم راکولو یو جهان مننه. ملګرو څنګه چې حاجي صاحب ویل چې نن سبا د یحیی ماشوم باندې خلکو نه وانې وکړې، روپۍ هم ووالې څنګه چې حاجي صاحب ورته ویل. ملګرو ډېر خلک دا هم وایي چې یاره چاندې پیچاندې مارکېټونو کې چې یاره یحیی ماشوم دپاره چانده کوو، تاسو موږ سره امداد وکړئ. داسې جوماتونو باندې ملګرو نن سبا چې تاسو یو دوکان کې کښېنو 2-3 کسه به راشي یاره جومات ته چانده کوو، د دې لپاره چانده کوو. نو پلیز داسې کول نه دي پکار. صرف دا ویډیو دې لپاره جوړه کړه چې کسان خبر شي، نو داسې خلکو نه پیسې مه ورلګئ چې تاسو څه مرسته څه تعاون سره کوئ نو راشئ او هغوی سره یې مخامخ وکړئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله آباد لره. نور راکړئ ماله اجازت د ډېر الله په امان.